السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم مولوي صاحب پوښتنه کړې ده. موږ علماو ته قدر لرو، الله دې موږ د علماو خادمان جوړ کړي، او همیشه زه دا دعوا نه کوم چې زه عالم یم. الله دې مې د هغو علماو د خادمانو مقام را نصیب کړي، زما بس دی. د محترم پوښتنه کړې ده چې سړي اودس هیر وي، چې زه اودس لرم او هغه اودس نه وي، لمونځ ورکړي. نو دی وایي لکه څنګه چې روژه په هیره سره سړی وخوري، روژه نه په ماتېږي، نو دلته په دا هیره چې لمونځ ورکول سو، نو په دې کې بیا که مشکل راځي. نه محترم جناب محترم مولوي صاحب، فقهای کرام وایي پر امام باندې دا فرض ده که د ده فساد لمانځه راغلی، یعنې په لمانځه کې قرات تاسې غلط ووایئ چې هغه لمونځ فاسده وه، یا بیا اودسه لمونځ ورکړي قوم ته، د ده پام نه و، وروسته بیا دی په ځان خبر سو، نو قوم به خبري قدر امکان چې د ده په وس باندې پرایي. مثلا یو وخت سړی په سفر کې یو ځای لمونځ ورکړي او داسې نه یې هیرې وي، نو بیا د سفر خلق نو ولاړه ته یې نه سي پیدا کولی، نو کوم ځای ته پسې ولاړ سي؟ هغه د الله نه نسي خپل لمونځ اعاده کړه او د الله څخه طلب د دعا وکړه چې الله ما یم په نس. او دا چې په کلي کې یې محترمه جناب، نو بیا لازم باید قوم خبر کړي، ځکه دا روژه کې ما باندې داسې تصادفي پېښه وسوله چې ماپښین ووتلمه، زما فکر دا و چې اودس مې و، نو د ماپښین لمونځ او د مازدیګر لمونځ مې هغه بل ځای وله، د ماښام لمونځ روژه ماته کلي ته راورسېدلم، لمونځ مې ورکړي. نو وار مې لا دا اراده دا وه چې طالب ته وله مخ سم، هغه بیا خپله له مخ سوم. کور ته چې رالمه په اودسه کې شک راولیدی چې تا به اودس و که نه و. نو بیا مې دا یقین سو چې زما اودس نه و. نو د مازدیګر او د ماپښین لمونځ او د ماښام لمونځ خو مې خپله اعاده قراوی مې ګرځول. تر تراوح تر لمانځه مخکې مې کلیوال باندې غږ وکړي چې د ماښام لمونځ چې هر چا په ما پسې په جومات کړی وي، هغه دې دغه 3 رکعت سنت نه، هغه 3 رکعت لمونځ دې ادا کړي، اوس یې راګرځوي، بیا راګرځوي، هر وخت یې راګرځوي. نو دا فرض ده پر امام باندې چې څوک په خبرې قطب الارشاد صفحه 219. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.